سلام دوستانو، زه یم ابرار. تاسو ګورئ ټکنیکل ابرار یوټیوب چینل. دوستانو که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه یي نو هیله کوو سبسکرایب یې کړئ، ورسره په خوا کې د ګنټۍ نشان باندې هم کلیک کړئ، پر آل باندې کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې تازه په زړه پورې ویډیو در تاسو پورې در ورسیږي. دوستان نن مو تاسو ته یو اپلیکېشن راوړی دی. هغه اپلیکېشن داسې دی که چیرې ستاسو اپلیکېشنان تاسو انسټالوئ، په هغه کې ستاسو امبیانې کمیږي او تاسو د امبیانو مصرف پر تاسو باندې راځي چې د پلی سټور څخه هر یو اپلیکېشن را ډاونلوډوئ. مثلا فیسبوک جلا را ډاونلوډوئ، واټساپ دی، بزنس واټساپ دی، ټویټر دی، دغه رقم ایمو د وایبر دی، ګوګل دی، یوټیوب دی. دا چې دی مصرف ډیر کوي. نن زه تاسو ته داسې اپلیکېشن ما راوړی دی چې په هغه اپلیکېشن کې ستاسو د امبي مصرف بالکل نه راځي، پر تاسو باندې یو امبي مصرف نه راځي. بس تاسو دپاره یو 3 امبي اپلیکېشن پکار دی، فقط 3 امبي دی. هغه اپلیکېشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ. لینک یې ما په ډسکرپشن کې درکړی دی، ورسئ را ډاونلوډ یې کړئ او په پلی سټور کې هم را ډاونلوډولی سئ. ډسکرپشن ته ورسئ، کلیک وکړئ، پلی سټور کې تاسو را ډاونلوډ کړئ. فقط 3 امبي شی دی، دغه تاسو را ډاونلوډ کړئ. هر اپلیکېشن چې تاسو وغواړئ هغه اپلیکېشن تاسو انسټالولی سئ. نو هغه اپلیکېشن دغه اپلیکېشن دی. اوس راځو پلی سټور کې به زه تاسو ته طریقه در وښیم. پلی سټور ته چې رالو دغه اپلیکېشن دی دوستانو، هیرمیټ لایټ آفس براوزر. دغه اپلیکېشن ما را ډاونلوډ کړی، تاسو به هم را ډاونلوډ کړئ. اوس راځو دغه اپلیکېشن خلاصوو. چې کله اپلیکېشن تاسو خلاص کړئ تاسو ته به دغه رقم صفحه راسي، دغه رقم پکچر به درته راسي. اوس په دې کې تاسو اپلیکېشن څنګه راولئ؟ اپلیکېشن چې راولئ تاسو کریټ یور فرست لایټ آف ناو، پر دغه د جیم نشان چې دی پر دې باندې به تاسو سمپل کلیک وکړئ. اوس ګورئ ما کلیک وکړئ. چې کلیک مې وکړئ اوس ګوره دلته تلاش جاري دی، تلاش جاري دی. اوس مثلا تاسو غواړئ چې کوم اپلیکېشن ټلیفون کې راولئ، پر دې کې د سرچ پر ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. د سرچ پر ځای چې تاسو کلیک وکړئ اوس راځم زه لیکم فیسبوک. ګوره فیسبوک مې ولیکئ. اوس دا د فیسبوک دی، پر دې فیسبوک باندې کلیک کوم. فیسبوک چې مې کلیک وکړئ ګورئ خود به خوده دا دی شامل سو. اوس تاسو سکرین ته را اړوئ، په سکرین باندې شامل یا شامل سو. اوس سکرین ته خود به خوده واوښتی. اوس راځو سکرین کې ګورو. اوس سکرین کې دا د فیسبوک دلته رالی، وینئ دا فیسبوک دی. سمپل یوه امبي مصرف هم پر تاسو باندې نه راځي، بس دا اپلیکېشن خود به خوده رالی. اوس راځو د هغه اپلیکېشن ته بیا دلته لیکو مثلا بل اپلیکېشن انسټالوو. لیکو چې شي لیکو مثلا اوس بی بي سي اپلیکېشن دی چې موږ د بی بي سي خبرونه ګورو. دا د دستې راوړئ، پر دې باندې کلیک کوو. چې کلیک مو وکړئ بس دا شامل په انګلیش کې به راوړي 8 چې بیا وایي پر کلیک مو پر وکړئ خود به خود دا 8 سو. اوس راځو ګورئ چې راغلی دی که نه دی. ګورئ دا دی دلته رالی بی بي سي اپلیکېشن، دا دی خود به خوده هغه انسټال سو. نو اوس که چیرې داسې اپلیکېشن تاسو غواړئ چې هغه اپلیکېشن دلته نشته، اوس به څه کوئ؟ نو سمپل پر دې باندې به تاسو کریټ یور آن، پر دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کلیک مو وکړئ راغی د سرچ ځای ته به راسئ. سرچ ځای ته چې راغلی اوس مثلا زما چې دی یوټیوب پکار دی. اوس یوټیوب زه لیکمه، یوټیوب چې مې ولیکئ یوټیوب به ولیکئ تاسو، یوټیوب کام به ولیکئ، یوټیوب کام. ګوره یوټیوب کام مې ولیکئ. یوټیوب کام چې مې ولیکئ اوس دغه کلیک کوم. کلیک چې مې وکړئ ګوره خود به خود یوټیوب دلته رالی، خود به خود یوټیوب رالی. بس تاسو دپاره مصرف نه غواړئ، ګوره چې یوټیوب رالی هر اپلیکېشن تاسو پکار دی خود به خود تاسو هغه اپلیکېشن جوړولی سئ. یوټیوب رالی اوس پر کریټ باندې زه کلیک کوم. پر کریټ باندې ما کلیک وکړئ ګوره یوټیوب خود به خود جوړ سو. دلته کریټ باندې کلیک کوم. کریټ باندې مې کلیک وکړئ ګوره خود به خوده هغه یوټیوب اپلیکېشن دا دی رالی. نو اوس ګوره د یوټیوب اپلیکېشن دا دی خود به خوده هغه انسټال سو. نو دوستانو دا ډېر ښایسته اپلیکېشن دی. هر اپلیکېشن چې تاسو غواړئ هغه اپلیکېشن تاسو انسټالولی سئ. هغه اپلیکېشن چې ستاسو څومره خوښه یي هر اپلیکېشن جوړوئ جوړولی سئ. که هغه اپلیکېشن تاسو چې هر اپلیکېشن دلته اوس نوی اپلیکېشن جوړوئ بس خالي یو ټویټر یو شی ولیکئ بیا کام ورسره ولیکئ. مثلا زه اوس لیکمه ټویټر. ګوره زه لیکمه ټویټر، ټویټر کام لیکم ډاټ کام. ډاټ کام ورې کریټ باندې کلیک کوم. ګوره
کریټ باندې چې مې کلیک وکړئ نو دلته تاسو خود به خود لیکلی سئ دلته چې ورته ولیکئ تاسو twitter.com او بس خود به خود هغه اپلیکیشن تاسو ته جوړیږي هر اپلیکیشن چې تاسو غواړئ هغه جوړېدلی سي نو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی فقط 3 MB دی ستاسو انسټالول غواړي چې تاسو انسټال کړئ چې هر اپلیکیشن مو پکار وي هغه اپلیکیشن تاسو انسټالولی سئ ګوره دا مختلف قسمه اپشنونه دي هر اپلیکیشن چې دلته خود به خود دی د ځان هم اپلیکیشنونه لري هر اپلیکیشن چې ستاسو په کار جزیره دی د نیوز په باره کې CNN دی هر اپلیکیشن تاسو انسټالولی سي په دې کې مختلف قسمه اپشنونه دي خالي کلیک پر وکړئ بس د ایډ بټن ووهئ دستي شاملېږي که چیرې په دې کې اپلیکیشن نه وي تاسو اپلیکیشن انسټالوئ بس د کریټ باندې تاسو کلیک وکړئ کریټ چې مو کلیک وکړئ بس د دا کریټ پر بټن تاسو کلیک وکړئ خود به خود هغه اپلیکیشن جوړېږي نو ډېر حیرانوونکی د کمال اپلیکیشن دی نو دوستانو ستاسو ته هیله کوو که چیرې تاسو زموږ ټکنیکل ابرار یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي هیله کوو سبسکرایب یې کړئ ورسره په خوا کې د ګنټې نشان هم کلیک کړئ پر آل باندې کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې تازه ویډیو در تاسو پورې در ورسیږي دوستانو که چیرې ویډیو مې خوښه سوي لایک یې کړئ کمنټ وکړئ او د ملګرو سره شریکه کړئ پر خدای مو سپارو والسلام